Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. In this video, we will learn 5 English words and its meaning in Urdu in Pashto. ګرانو کتونکو هرکلی په دې ویډیو کې موږ نن زده کوو 15 انګلیش لفظونه او د هغو معنی په اردو او پښتو کې. نو پس لفظ دی بریلیانټ. د بریلیانټ معنی ده په اردو کې شاندار، ذهین، او په پښتو کې معنی ده روښانه یا زیرک. لکه په جمله کې به موږ څنګه استعمالو؟ جمله کې به موږ داسې استعمالو لکه شاهد افریدي had a brilliant sex. شاهد افریدي یوه شانداره چکه ووهله. بل لفظ دی پیشنټ. د پیشنټ په اردو کې معنی ده صابر او په پښتو کې معنی ده صبر کوونکی. جمله کې به موږ څنګه استعمالو؟ محمد رضوان is a patient cricketer. محمد رضوان ډیر صبر کوونکی کرکټر دی. بل لفظ دی پاورفول. د پاورفول په اردو کې معنی ده طاقتور او پښتو کې معنی ده قوي یا زورور. امریکا is a powerful country in the world. امریکا یو طاقتور ملک دی په دنیا کې. بل لفظ دی پولایټ. د پولایټ معنی ده په اردو کې مؤدب او پښتو کې معنی ده باادب. لکه علي is a polite boy. علي ډیر باادبه هلک دی، ډیر ادب کوونکی هلک دی. بل لفظ دی پیرلیس په اردو کې معنی ده بې خوف او پښتو کې معنی ده بې ویرې. دا لفظ تاسو په جمله کې استعمال کړئ او په کمنټ کې موږ ته راولېږئ. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. تھینکس فار واچینګ.